دوی په سخته کې د پیغمبر تابعداري کړې ده. اوس دا فایده یې ده که تابعداري د پیغمبر په راحته کې هم فایده منه ده که نه نقصان دی ده؟ فایده منه ده، واجب ده او لازمه ده. ولې تنګسیا ذکر کوي؟ ځکه چې په تنګسیا کې دینداري کول د ډېر ګرانکاري په نسبت د دې چې سړی په راحته کې کوي. لکه اوس دلته به یې پوست قالین ناسي ایسي یې ته لګېدلی دی او ښه په ارام ډډه دې والې ده او دینداري کې. ښه یو سړی دی لکه درس ته ناست، یو سړی دی د روژې په خوله ښه تږی دی ښه وږی دی او ګرمي ده او خولې پرې راماتې دي او یو ځای کې ناست دی الله دین زده کوي، ډېر تکلیف ډېر دی په نسبت ستا. نو دا عبادت ته الله پې اجر ورکوي، خو د هغه اجر زیاتېږي د هغه تکلیف د لاسه کې چې هغه ته تکلیف ډېر میلاو شو. ښه یو سړی مال لګوي په عامو اوقاتو کې، یو سړی مال لګوي په داسې وختونو کې چې غریبي عامه ده، فقر عام دی، الله اجر ډېر ورکوي. لکه نن سبا چې زموږ په دې ملک کې دا سیلاب راغلی دی او خلک محتاج دي، او زما امید دی انشاءالله چې تاسو ټولو به څه نه څه مرسته کړي، تاسو ټولو به څه نه څه مرسته کړي که نه؟ امید ساتو که نه ساتو؟ انشاءالله ټولو به تاسو څه نه څه مرسته کړي. دا 150 روپۍ خو چېرته تلي نه دي. او ډېره د افسوس خبره به وي چې دې ځینې سعودیان پیسې را جمع کوي ولیږي که نه؟ حکومت طرف نه ورته اعلان شوی دی چې فنډ را جمع کړي او هلته مسلمانانو باندې سخته راغلې چې هغوی دپاره ولیږي او ته یې نه لیږي. دا به ګوره شرم خبره وي زموږ دپاره. نو څه نه څه مرسته خو به دې کړي انشاءالله، امیدونه به ښه ساتو. په دې ټیم کې صدقه کول، په دې ټیم کې خرچه کول د دې اجر ډېر زیات دی، ځکه چې اوس مؤمنانو ته مسلمانانو ته ضرورت دی. خلک بې کوره دي، خلک په تکلیفونو کې دي، بیماران دي، وږي دي، تږي دي. په داسې ټیم کې بیا مرسته کول پکار. نو صحابه کرامو په راحته کې هم تابعداري کړې ده او په سخته کې هم کړې ده. دا داسې مؤمنانو چې د دوی دینداري ګورې سختې په وخت کې ختم شوې نه ده. لکه بعضو ته چې دا ووایې لکه اوس دینداري د روپۍ پکې نه لګي او یو ورځ دې ورته ووایي یاره 10 روپۍ دي د الله دپاره فلاني ځای کې ورکول غواړم، او بیا صحیح شو بس زه به درشم وروسته او بیا لاړ. ولې؟ ځکه خو هغه فري کاته پکار ده، وچ په وچه. یا الله په جنت الفردوس کې د پیغمبر ملګرتیا راکړه. وګوره زه څه کولو والا نه یم، دا نه چې یا الله په ما باندې پکې د بدن قرباني راولي او یا د مال او یا د بچو دغې له نه یو تیار. هسې پوس دیني الواګانې پکې، پروګرامونه پکې او داسې پوس قالین پکې، ایسي پکې، شهرت پکې، مزې پکې، بیا موږ ولې نه کوو؟ خو که د سختې راته وایه نو دغه قیسو والا نه یو، بیا موږ تلي یو. دا قسمه قیسې خو به منافقان هم کولې که نه؟ غنیمتونه چې به یې ولیدو بیا به تلو که نه به تلو؟ خیبر ته یې د تلو اراده وه که نه وه؟ ولې؟ غنیمتونه ډېر وو، خیبر نږدې و، مؤمنان زورور وو. حدیبیې ته تلو؟ نه تلو. ولې؟ سفر لري دی، مخامخ قوم زورور دی. تبوک ته نه تلو، سفر لري دی، مخکې قوم زورور دی، ګرمي ده، غریبي ده. غنیمتونه یې نو بیا به ناسو ده الله الله به یې کول، الله الله الله. ولې ځکه هلته به څه و؟ غنیمت به پکې میلاوي، دی به په اولني صف کې ناست. نو دا دینداري د صرف په راحته پورې مه تړئ، دا که راحت او که سخت ته به د الله بندګي کې، په هر حال کې به د الله بندګي کې. که ته بیماري، که ته روغي، که ته غریبي، که ته مالداري، که ته کشري، که ته مشري، که ته طالب علم او که ته جاهلي، هر وخت کې به د الله بندګي کې.